السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک لپاره شایسته تصویران جوړ کړئ. یعنې ملګرو که چیرته تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې په انسټاګرام کې شایسته تصویران اپلوډ کړئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک وکړئ او دغه اپس به خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو اپس خلاص کړئ د اپس مین انټرفیس دا رقم دلته د تاسو ته را اړوي. دغه رقم په فوټو کې تاسو تصویران ښوئ چې یوه لار به تاسو فوټو ته راسئ او دغه به دلته تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ هر تصویر چې تاسو جوړېدل غواړئ هغه تصویر به تاسو ور وښیاست. یعنې ملګرو که مې هر تصویر جوړوئ صرف او صرف به تاسو هغه تصویر ور وښیاست او هغه تصویر به تاسو جوړ کړئ. نو ملګرو زه راځم خپل تصویر پیدا کوم چې زه کوم تصویر جوړوم تاسو به هغه تصویر ور وښیاست او تاسو به هغه تصویر چیش کړئ جوړ کړئ. نو تاسو به خپل تصویر ور وښیاست هر تصویر چې تاسو جوړوئ. نو ملګرو زه راځم یو وارې تصویر ور وښیم. نو ملګرو ګوره دلته دغه تصویر وښیم. کله چې تاسو تصویر ور وښیاست دغه رقم به دلته تاسو راسئ. ګوره اول لارې به تاسو تصویر دا رقم دلته تاسو ته راوړوي. نو ګوره ملګرو اول اپشن د کراپ تاسو ته معلوم ده ملګرو چې په دې کې تاسو ته نور ډیزاینونه هم درکوي. په هر رقم کې تاسو کراپولی شئ او فلپ ورټیکل فلپ هورزنټل روټیټ هر رقم تاسو دغه روټیټولی شئ او کراپولی شئ. نو ملګرو هغه موږ له دغه سره کار نه کوو. هغه رقم بیا تاسو راسئ بیرته به په بیک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره ملګرو تاسو راسئ بس به ایډز ته. نو کله چې ملګرو تاسو ایډز ور وښیاست دلته زه په بیک باندې راځم فوټو ورښیم. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو ما درته ویل په کراپ کې تاسو تصویر کراپولی شئ او دغه رقم فلټر کې کله چې ملګرو تاسو په فلټر باندې کلیک وکړئ دلته جوړ شوي افیکټسونه دي. هر افیکټس تاسو غواړئ چې په خپل تصویر باندې ودروئ هغه تاسو درولی شئ. صرف او صرف تاسو په تصویر باندې په هغه افیکټس باندې کلیک کوئ او هغه به ستاسو په تصویر باندې درېږي. دغه رقم ګوره دغه افیکټسونه سو هر افیکټس سو هغه افیکټسونه ټول دلته تاسو په درولی شئ. نو ګوره ملګرو دلته غواړم چې یا زه افیکټس نه په درومه نو زه په بیک باندې وځم. دغه رقم بیرته زه راځم ایډجسټ. کله چې ملګرو تاسو ایډجسټ ته راسئ ګوره ملګرو دغه رقم تاسو ایچ اس ال سوپر کې تاسو کلرونه اوس ګوره زه ورته وایم سور کلر دې زیات شي. هر ځای ګوره سور کلر ده او سور کلر بیا تاسو تیزولی او خپوی شئ. دغه رقم کوم زرغون کلر زیاتوئ نو تاسو په زرغون باندې کلیک وکړئ او هغه زرغون کلر به چیش کړئ زیات او تیز کړئ. یعنې هر کلر سور کوئ هغه تاسو ورکولی شئ. نو زه ورته زه کلرونه نه ورکوم. که تاسو ایچ اس ال ته راسئ نو ګوره ملګرو زه زرغون کلر په دې باندې کلیک کوم. اوس که په تصویر کې شاوخواته درختې وي یا بل شی وي نو تاسو هغه ډېر په اسانۍ سره زرغونې کولی شئ او هغه تاسو ډېر زر زرغونې کولی شئ. نو ګوره ملګرو دلته شاته یو څو زرغونه شیان دي هغه به ډېر ټول زرغونې شي. دغه رقم که چیرې ملګرو تاسو یلو کلر باندې کلیک وکړئ بیا تاسو خالي هغه یلو کلر په تصویر کې چیش کړئ زیاتوي او کموي. دغه رقم ګوره ملګرو هیو سو دغه رقم سچوریشن سو ټول تاسو ورکولی شئ. که تاسو په ریډ کلر باندې کلیک وکړئ بیا تاسو هغه ریډ کلر چیش کولی شئ تیزوی او کموی شئ. نو ګوره ملګرو هغه دلته تاسو ټول تیزولی او کمولی شئ. تاسو به په ټیک مارک شان باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره ملګرو
بیا که تاسو برایټنس ته راسئ په برایټنس کې تاسو تصویر ته نوړا ورکولی سئ او هغه نوړا یې ورکمولی سئ د هغه رقم کنټراست په کنټراست کې هم تاسو هغه کلر تیزوی سئ خپوی سئ ګوره ملګرو تاسو لیدلی سئ نو د هغه رقم که دلته ګوره ملګرو دلته تاسو راسئ یعنې هر رقم تصویر څه به تاسو جوړوي ګوره هغه کلرونه دلته ټول تاسو تیزوی سئ سچوریشن سو یعنې هر شی چې مو غوښتی هغه ټول تاسو ورکولی سئ نو زه بیرته په بیک باندې ځم کله چې زه په بیک باندې ولاړ سم په پیټ باندې ملګرو ګوره تاسو شاوخوا ته ګوره نن تصویر پیټ سو او دلته دغه یعنې کم سایډ بار کې چې بلر ایسه ورسره راغله اوس دا بلر ایسه چې تاسو هر افیکټس ورکوئ هغه افیکټس ورکولی سئ نو ګوره ملګرو هر افیکټس چې مو خوښ وو هغه تاسو ډېر په اساني سره ورکولی سئ ګوره ملګرو اوس دغه د هر رقم افیکټس تاسو ورکوئ هغه ټول تاسو ورکولی سئ نو ګوره ملګرو په دې کې تاسو ټیکس دغه رقم باډي سو هر شی تاسو غواړئ هغه ټول تاسو ورکولی سئ نو نور به تاسو خپله سره وکړئ یا خپله به استعمال کړئ بلر چې ملګرو تاسو ووایي نو هغه تصویر به بلر سي او دغه رقم ګوره تاسو سایز ورغټ کړئ او ډیګري ور زیاته کړئ نو اوس ګوره کوم حصه تاسو ورښایاست هغه له بلر څخه ختمیږي او نور حصه تاسو ورښولې د هغه به ټوله چې شي بلري نو زه خاص ورته دا تصویر د له بلر څخه ختم سي او نور حصه شاوخوا دې ټوله چې شي بلري یعنې بیکګراوند دې بلر وي او نور دې چې شي وي سم وي نو ګوره ملګرو هغه بیا دا رقم دلته تاسو ورکولی سئ نو ګوره ملګرو اوس دغه ده نو دا دلته ما دا رقم سلیکټ کړئ نو هغه تاسو دا رقم ورښولی سئ نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو نو ملګرو که چېرته تاسو هرې ویډیو ته ضرورت لرئ هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان